د ژوند د مختلف شعبو نه خلک راغواړو. نن ما یو زنانه راغوښتې ده، سوشل ورکره ده. نو راځي میډم. تاسو نه یو سوال کوم چې تاسو اکثر زمونږ د کلیوالو زنانو دپاره ډېر د خیر ښېګړې کارونه کړي دي، نو هغه کوم داسې کارونه دي؟ جی زمونږ په کلو کې اکثر ښځې چې کوم دي هغه بې تعلیمه دي. جی نو موږ هغې ته کور په کور ګرځو، ایجوکیشن ورکوو. ښه جي، ایجوکیشن مطلب دی چې تعلیم ورکوئ. جی جی هغه کوم تعلیم دی جی؟ ګورې جي لکه زمونږ خویندې دي نو نن سبا څپیا کې دوه قسمه دي. هغې هم په زړه طریقه باندې په دیوال باندې تپي، نو موږ سره دوه قسمه څپیاکې دي. ښه جي، نو هغه کوم دوه قسمه څپیاکې دي جي؟ یو پتیره څپیاکه ده، یو خمبیره. ښه میډم، دا پتیره او خمبیره دا خو اکثر مونږ په اوړو کې دا استعمالو که نه، نو تاسو څپیاکو کې څنګه پوه نه شم؟ ګوره نظر صاحب، موږ تعلیم سره سره د خپلې ژبې خدمت هم کوو. دا ټکي به پخوا استعمالېدل خمبیره او پتیره، خو چې کوم وخت کې اوړو. اوس چونکې اوړه نشته نو موږ دا لفظونه څپیاکو ته وایو. زه دا وایم جي چې د دې نه علاوه تاسو کوم قسم ایجوکیشن یا د خیر ښېګړې کارونه کوئ؟ د دې نه علاوه د دې نه علاوه خو موږ خویندو ته دا پیغام هر وخت ورکوو چې سادګي اختیار کړي. نه هغه خو ښکاره خبره ده. تاسو بل اصل زموږ بل مقصد دی، ما بل پروجیکټ په امریکا کې هلته کتلي چې زموږ دلته کلیوالې خویندې چرګې وساتي، هګۍ واچي، تسخا شي. جی دا خو کېږي اکثر ګرمي. نو دې دپاره موږ هغې ته ایجوکیشن ورکوو چې خیر دی خویندو تاسو په خپله په کچه کوټه کې اوسېږئ، خو چرګو له پخه کوټه جوړه کړي. صحیح خبره. او هغې کې ورته ایر کنډیشن ولګوئ، داسې به هګۍ هم بچي او بچي به هم بچي. ډېر اعلی. مطلب دا دی چې چرګو ته په کمرو کې ایر کنډیشنونه ولګوئ. جی جی جی. ښه دا خو ډېره ښه خبره ده. او سادګۍ باره کې تاسو څه ویلو؟ نو زه خویندو ته وایم چې د چیټ جامې اچي. جی پیزار عام استعمالوي، د پلاستیک نن سبا راغلی دي. جی او چې ډېرې زیاتې نخرې پیخرې نه کړي. نظر صاحب دا هار څنګه ښکاري؟ ډېر ښه دی. دا ما د امریکا نه راوړي. نه ډېر ساده ساده. ښه تاسو خو اکثر دا هم وایي که نه چې زمونږ ډېرې زنانه د میک اپ نه کوي که نه، دا ولې جي؟ نو اصل کې د میک اپ سامان چې کوم دی هغه زمونږ د غوړو نه جوړېږي. د غوړو نه څنګه؟ څه مطلب؟ هغه ورځ نظر صاحب تاسو په خدای یقین کې په کمریا مې دړ شو. دا کمریا څه شی دی؟ په ملا باندې. ښه نو نظر صاحب بیا مونږ کرې دومره غوړي نو چې ما خپله ملا مالش کړې وي. نو بیا هم څه چل وکړو؟ بیا مې د ملا میک اپ وکړو. ښه د ملا میک اپ وکړو ځکه چې هغې کې غوړي وو. جی جی. ښه تاسو زمونږ خویندو ته نور څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس سادګۍ پیغام ورکوم، سادګي او سادګي. نو جي زه دلته یو تپوس کوم تاسو که تاسو اکثر د سادګۍ پیغام ورکوئ زمونږ زنانو ته چې سادګي او په خپله هم دا څه کړي دي؟ تاسې فوټ کولی شم که نه؟